ولې ځینې خلک ډېر هوښیار وي، لوړې زده کړې ولري خو بیا هم مالي ستونزې لري؟ او ولې ځینې عادي خلک بې نومه، بې شهرته او ورو ورو شتمن کېږي؟ د دې پوښتنې ځواب په عقل کې نه ده، دا د پیسو په نفسیاتو کې دی. دا کتاب د څه په اړه ده؟ د سایکالوجي اف مني یو عادي مالي کتاب نه دی. دا موږ ته دا نه ښیي چې څنګه ډېرې پیسې وګټو، بلکې دا ښیي چې موږ ولې غلطې مالي فیصلې کوو. لیکوال وایي پیسې د ریاضي مسله نه ده، پیسې د انسان د چلند مسله ده. پیسې او احساسات. ډېر خلک پیسې د احساساتو له مخې لګوي، ویره، طمع، حسد، غرور. کله چې بازار لوړېږي خلک طمع کوي، کله چې بازار راټیټېږي خلک ویریږي. کتاب وایي هغه څوک بریالي دي چې خپل احساسات کنټرول کړي، نه هغه چې بازار کنټرول کړي. تاریخ موږ ته ښایي ځینو ډېرو هوښیارو خلکو ټولې پیسې له لاسه ورکړې. ولې؟ ځکه چې هغوی ډېر خطر واخیسته. یا یې صبر له لاسه ورکړ، یا یې فکر کوو زه نه غلط کېږم. کتاب وایي تر ټولو خطرناکه فکر دا دی دا ځل فرق لري. د دې کتاب تر ټولو مهم درس دا دی، شتمني په چټکۍ نه جوړېږي، شتمني د وخت سره جوړېږي. کمپاونډینګ یا تدریجي زیاتوالی د نړۍ تر ټولو قوي ځواک دی. لږ ګټه خو ډېر وخت، دا راز دی. اسلام موږ ته همدا درس راکوي، قناعت، صبر، شکر، حلال رزق. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اصلي شتمني د زړه شتمني ده. کله چې انسان زړه مطمئن شي نو پیسې د غلام پر ځای وسیله ګرځي. دا کتاب موږ ته 3 عملي درسونه راکوي. خپل احساسات کنټرول کړه، صبر د ګټې نه قوي دی، بسنه زده کړه. که دا 3 شیان ولري نو مالي سکون به هم ولري. د سایکالوجي اف مني موږ ته دا نه وایي چې شتمن شي، دا وایي سم انسان شي. شتمني به پخپله راشي. پیسې عقل غواړي، خو تر هغه ډېر اخلاق او صبر غواړي. که ته داسې کتابونه خوښوې چې فکر بدلوي نو پښتو بوک ماسټر سره یو ځای شه. سبسکرایب وکړه او دا د پوهې سفر زموږ سره روان وساته.